اوه کنه هغه داسې ده که نه چې زه پرته د خپلې مور له اوښکو نه د هېڅ چا د اوښکو په کیسه کې نه یم او غوسه مې لا ډېرېږي. حاله نو اوس چمتو شه چې بلې نړۍ ته دې ولېږم. هغه هم ډېر زه یو دوه څه کوې؟ لرې که ما درته ویله چې وسله لرې که. ښاغلی د اغلا کوي اغلا کوله او کله چې ما مخه ونیوله زما په سر وسله کېښوده. ارام اوسه مه ویرېږه زه خو یم که نه. او بېهانه ته ته مې څو ځلې ویلې چې داسې ټوکې مه کوه هلکه ته نه اصلاح کېږې که نه. وګوره دا دې کوم حالت ته رسولې ده او تبکي دا غل نه دی مه ویرېږه زما ورور دی بېهان. ورور مګر دی خو ویل چې اغلا کوي. زه عادت لرم چې ټوکې وکړم مګر دروفه دا خو تبکي زما په دفتر کې کار کوي. په دې خو پوهېږم مګر دا په کور کې څه کوي؟ دا د ته لپاره همدې کور ته راتلونکې ده. دا هماغه جلۍ ده چا سره چې زما مطلب له چا سره چې زه واده کوم. څه؟ تا څه وویل؟ ما خو سم وانه اورېدل. یو ځل بیا ووایه تا څه وویل؟ دا هماغه جلۍ ده چې زما راتلونکې مېرمن کېږي. او د دې کور راتلونکې انګور تبکي. تبکي ستا موبایل ته زنګ دی. مور مې ده. بلې اقا مورې زه اوس درځم. سمه ده ښاغلي اغا په ما ناوخته کېږي. زوله خیره بس 2 دقیقې او بېهانه خو دا د کومه وسله چې ده دا در سره جب کې کېده بل ځل داسې بې ځایه راځه تبکي. مګر دروفه بیا به خبرې وکړو اوس راباندې ناوخته کېږي. لاړ شو تبکي. د دې پنچر شوي موټر واده له دروف سره کومه ګډوډي خو شته. زه مې باید له مور سره خبرې وکړم. مورې څه خبره ده؟ مور مې ول داسې ویده ده؟ څه خبره ده لیور جانه؟ له خوښې جانه سره کوم کار لرې؟ ویښه یې کوم؟ نه یوه اړینه خبره مې ورته کوله. څه خبره ده؟ همدا چې مور مې ولې ټکر شوي موټر سره مطلب له هغې جلۍ سره د دروف واده ولې کوي ورېندرې؟ خدایا تا خو ونه غوښتل چې خوښې جانه د تبکي په ستونزه باندې پوهه شي. اوس د دې لپاره لیور جان دې ولې رالېږلی؟ اوس زه څه وکړم؟ ته څه وایې ورېندرې؟ هېڅ هم نه لیور جانه ما خو بس همدا فکر کوو چې خوښې جانه به راویښه کړم. سمه ده؟ هو چوټکي ډېره اړینه خبره ده که نه؟ نو خوښې جانې به راویښه کړو. اوهو د خوښې جانه حالت خو هېڅ ښه نه دی. اوس یې ته دومره وایې نو راویښه به یې حالت یې ښه نه دی؟ ولې په مور مې څه شوي؟ هغه داسې ده چې د دې په غوږ کې زنځه ننوتې ده. دغه له شکه مخلې خوښې جان مې ویلي و که نه چې دا خبره به چاته ونه وایو. بخښنه غواړم. بخښنه غواړم. مورې
وبخه چې ته مې راویښه کړې. څنګه غوږونه دې اوس ښه شوي دي؟ خوښې جانې لیور جان مې غواړي پوښتنه وکړي چې ستا غوږونه اوس ښه شوي او که نه دي ښه شوي. غلی شئ. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دا خبره به هېچا ته نه کوئ. وګوره بېهان خوراکۍ څومره اندېښمن شو. کله چې دا دومره اندېښمن دی نو د دروپ حال به څه وي؟ پام کوئ چې دا خبره نور چاته ونه کوئ. بېهانه زویه زه بیخي ښه یمه. کوم کار لرې که څنګه چې په دې وخت کې زما خواته راغلی؟ مورې زه هېڅ پوه نه شوم چې تا تبکي د څه لپاره دروف ورور ته خوښه کړې ده. ازر ولیکه لیور جان غواړي په دې باندې پوه شي چې د تبکي په اړه په هر څه پوهېږي، بیا هم تا د څه لپاره هغه خوښه کړه؟ ووایه مورې ته د تبکي په کمۍ باندې پوهېږم بیا دې هم هغه خوښه کړه. بېهانه تبکي چې کومې ښېګڼې لري که نه د هغې د ټولو ښېګڼو په وړاندې هېڅ کمی یې راته نه ښکاري. اوس پوه شوې که نه؟ هو مورې اوس چې تا پرېکړه کړې ده نو هرومرو په غور سره دې کړې. ته اوس ارام وکړه زه ځم. تاسې دواړو ته مې ویلي وو که نه چې هېڅ چاته هم کوم څه مه وایئ. درته مې ویلي وو چې هر څه راته په پیغام کې راولېږئ. لومړی مې ولې راته پیغام راونه لېږه؟ کم اخلو ښځو له دې ځایه ورکې شئ. خدای پاک بیا وژغورلو او دا ټول کمال د هغې زنځلې برکته دی. اوه بړکي اوس بس کنه تر واده پورې دا خبره باید په هر ډول چې وي خوښې جانور نه خبره نشي چې د هغې تبکي ژبه بنده کیږي او کوم څوک کنه باید په دې باندې پوه نشي چې د تبکي په دې کمی باندې خوښې جانه نه پوهیږي. پوه شومه. ها ښه نو تبکي د لیدو په هیله. ښاغلی تاسې کور ته خو راشئ که نه مور او پلار سره مې په اصل کې زه هم ډېر غواړم چې هغوی ته ورشم مګر اوس یوه ډېره مهمه غونډه لرم نو کوم بل وخت. مور او پلار ته دې زما لخوا سلام وایه او هسې نم تبکي اوس دا زما کور دی. تګ راتګ خو به مې همدلته کېږي. سمه ده ښاغلیه. د خدای په امان. وخوره بړکي نور هم وخوره. بس که نو اوس نور نشم خوړلی. ما هسې نه اووه دانې وخوړلې. که چېرې نور هم وخورم نو زما د معدې حالت به خراب شي. اوهو زموږ قسمتونه خو نور هم جوړېږي کم عقلې. لومړی ځل دی چې خدای پاک له موږ سره مرسته کوي او کوم کار چې موږ په دومره وخت کې ونه شو کولی که نه د هغه کار لپاره که نه خدای پاک زنځه راولېږله او هغه زنځم کومې بلې خوا ته لاړه نه. که لاړم هغه هم د خوښې جانې خوا کړله. څومره یې ناوخته کړه. تبکي ولې تر اوسه نه ده راغلی؟ اوهو رابه شي پونم جانې ولې دومره اندېښنه کوې؟ نه پوهېږم چې د دروف مور به ورته څه ویلي وي. داسې نه چې کومه ستونزه رامنځته شوې وي. پونم جانې که مثبت فکر وکړي هر څه به ښه شي. دا تبکي م راغله. لورې مورې څومره دې ناوخته کړه؟ هغې څه وویل؟ مورې ما ترور جانې ته هر څه وویل. نو بیا هغه کله چې په هر څه پوه شوه بیا ما ته په ډېرې خوشحالۍ دعا راکړه. هغه زما له کمي سره هېڅ کومه نیوکه نه لري. له خدای نه ډېر ډېر شکر پونم دی. جانې باید له خدای نه ډېر شکر وکړو چې آخر زړه دې ډاډه شو. راځه راځه. ښه نو ته یوازې راغلی؟ ښاغلی دروف رانغی؟ مورې ښاغلی دروف زه صبر وکړئ. بله سلام ښاغلی کرشن کنجانه. زه بلوندر پانډې خبرې کوم.
د دروف پلار جان ورور جانه تاسې زه مو ډېر خوشحاله کړم ورور جانه تاسو څنګه یې د دروف پلار دی هو ورور جانه څنګه یې د خدای پاک په فضل ښه یم ته به وایه هر څه خو به ښه وي که نه هو هر څه ښه دي هر څه ښه دي ښه نو کرشن کان جانه یوه وړه پوښتنه مې درنه کوله سبا ته خو به تاسو دومره بوخت نه اوسئ که نه هغه داسې ده که نه سبا ته د دروف مور جانه غواړي چې ستاسو کور ته درشي د طبقې او د دروف د کوژدې لپاره که چیرې تاسو کومه نیوکه نه لرئ نو سبا ته موږ ستاسو کور ته درشو ښه هو ورور جانه ولې نه ورور جانه دا خو موږ ته ډېر د ویاړ خبره ده تاسو چې هر وخت غواړئ موږ کره تلی شئ حسنه خو دا ستاسو کور دی که زموږ کور بیا که نه مګر بس خو طبقې لور هرومرو زموږ ده ښه نو سمه ده کرشن کان جانه سبا ته به موږ ټول له خیره ستاسو کور ته درشو د خدای پامان د خدای پامان د خدای پامان ما ستاسو کار تر سره که اوس تاسې د شال اچولو لپاره سبا ته د طبقې کور ته لاړه شه سبا ته باید لاړه شه هو سبا ته لاړه شه واورئ تاسې ما سره لاړ شئ زموږ همدا یو زوی دی د هغه د ژوند دومره لویې ورځې کې ستاسو شتون ډېر اړین دی هو زه یوازې یو زوی لرم او هغه دی بهار ځکه چې دروف خو زه د پلار په توګه نه یم منلی ځکه خو درته وایم چې تاسو لاړ شئ او خپل زوی دې هم درسره بوځه مګر د دومره لویې خوشحالۍ په ورځ خو تاسې خپل خفګان لرې کوئ که نه زه نه غواړم چې دا لویه خوشحالي کامه که ځکه خو درته وایم چې زوی دې هم درسره بوځه ځکه که چیرې زه او زوی دې یو ځای لاړ شو نو هلته به دود نه ننداره جوړه شي ننداره اوهو پریتی ناوې درمل راوړلو کې نور څومره وخت نیسي زر یې راوړه که نه ای خدایا دا بلکې خو به زما ټول جوړ شوی کار خراب کي اوس زه څه وکړمه باید مخی ونیسم اوهو ته څه کوې اوه ته څه کوې که لوبې کوې که نه نو یوازې یې وکړه که خوښې جانې ته مې دا درمل په وخت سره ورنه کړل نو له ډېرو خبرو نه به زما غوږونه هم کاڼه کي په خبره پوه شوې اوس زه باید لاړه شم ودرېږه که په غوږونو کې درمل واچوې نو زموږ ټول جوړ شوي پلانونه به خراب شي یعنې څه اوهو تا سره زه څه وکړم که خوښې جانه په غوږونو کې دا درمل واچوي هغه به ښه شي او دا چې د طبقې ژبه بنده کېږي هغه به په دې پوهه شي او طبقې به د دې کور ناوې نه کړي اوس پوه شوې غټ سرې درملو پسې زه خپله درشم که څنګه پریتی ناوې پریتی ناوې دلته راشه درمل ځان سره یوسه خو کوم چې زه درکوم هغه دا ماته راکړه غلی اوسه اوهو دا ته څه کوې چې غواړې خوښې جانې ته سبق ورکړې که نه نو دا چې طبقې دې کور ته د ناوې په توګه راشي ډېره اړینه ده دا واخله او خوښې جانې ته یوسه دلته څه روان دي خوښې جانې هغه ما که نه غوښتل چې دا درمل تاسو ته راوړم ما خو بس دا لیدل چې بړکې سم درمل راوړي او که نه اوهو سم درمل دي دا واخله ادم راکړه ځه لاړه شه هله نو ځه لاړه شه که نه پام دې وي که چېرته کوم څه ګډوډ شوه که نه نو له مانه بابا ده هېڅوک هم نه وي سبا د طبقې کور ته ځو د شال اچولو لپاره چمتووالی پیل کړئ اوه واه دا خو ډېر ښه شو اوس نو ټول کارونه موږ کوو که نه چټکي موږ یې کوو که نه بړکې او داسې کارونه به وکړو چې د ټولو خولې موږ ته خلاصې پاتې شي که نه سبا ته هغوی راځي تاسو وایئ چې زه باید څه وکړم زه
څنګه به وشي پونم جانې هر څه به وشي تاسو یو کار وکړئ بس ماته یو لیست جوړ کړئ زه به بازار ته لاړ شم او راوړم نه هغه هر څه به وشي مګر شګون لپاره باید هر څه چمتو کو پونم جانې هغه به موشي کنه دې کې د اندېښنې څه خبره ده بس یو ځل موږ باید پرېکړه وکړو چې ټولو ته څومره شګون ورکړو زه به د هغو پیسو چمتووالی ونیسم کنه هر څه به وشي زه او پلاره تاسې به دومره چمتووالی څنګه ونیسئ لورې اوس خو زم دنده لرم کنه لورې زه به خپل رئیس نه پیشکي پیسې واخلم بس چمتووالی به وشي او پلاره لورې هغوی ته شګون ورکول زموږ مجبوري نه ده لورې زموږ خوشحالي ده مګر ستا له دندې نه 4 ورځې هم نه دي تېرې شوي که چېرې ستا رئیس د پیشکي پیسو لپاره نه ووایي بیا نه پونم جانې هغه هېڅکله هم نه وایي تبکي لورې ته هېڅ اندېښنه مه کوه زه به پیسې پیدا کړم پوره باور لرم اوه زما رئیس ډېر ښه سړی دی هغه په ټولو مجبوریتونو باندې پوهېږي هغه خپله ماته ویلي دي لورې صبر وکړئ پلاره پلاره د دې هر څه په کولو که چېرته تېر ځل په څېر تاسې بیا پوره وړی شئ نو بیا لورې هغه پور خو به زه بېرته ورکړم مګر دا چې ستا خوشحالي کمې شي کوم پور چې زما په زړه کې پاتې کېږي هغه به څنګه پوره کړم خیر دی که حالات د پخوا په څېر نه دي لورې مګر زما لور خو هماغسې ده که نه څه کېږي چې په جب کې مو 2 روپۍ نشته مګر یو څو کسه خو شته دي چې خپل د زړه درد ورته ووایو که نه 2 ډوډۍ به کمې وخورو تبکي لورې مګر خپل سر او ستا سترګې هېڅکله هم نه پرېږدم چې د چا په وړاندې ټیټې شي لورې ته په خوشحالۍ ژوند وکړه یوازې په خوشحالۍ تر څو چې ستا په لیدو زم ژوند وکړی شم دروفه زویا څه خبره ده کاکا کومه ستونزه ده ما تاسې ته کومه مزاحمت وکړه څنګه نه زه مزاحمت دې نه دی کړی راځه زویا راځه السلام راځه ما هم د اوس له تبکي نه پوښتنه کوله چې ته رانغلې کښېنه زویه زه درته چای راوړم نه ترورې زه د یو ډېر اړینې غونډې لپاره ځم دا د تبکي د سکول موټر کې پاتې شوی و نو ما فکر وکړ چې ورته به اړتیا ولري مننه ښاغلیه تبکي د غونډې نه وروسته سیده دفتر ته ځم همالته به وګورو او ترورې ستاسې چای دې قرض وي د الله په امان خدای په امان زویه خدای په امان کاکا ښه زویه په مخه دې ښه